أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. سورة المزمل ددیجن ددیسی نهم باب دے دیکھ بدو سورتون سورت مزمل و مدثر صرف دا قرآن دا دعوت سر تعلق لري اور اب ددی سورت مخ کی سرداد ہے. مخ کی صورت کی ردو کو پاقسام و دا شرک باندے دی صورت کی ترغیب ورکئی چه قرآن ولو لئی دید پارا چه دا آخرک دا شرک نبچ شی. اغا دعوت دا نوح علیہ السلام و دا جناتو او دا دعوت زمان دا نبی دے. تمخ کی صورت آخر کی ویلے چه اللہ دا رسولان حفاظت کی. دی صورت کی وی چه اللہ ستا حفاظت ہم کی نو قرآن ورسوا. درې مخ کی ویلې چې قرآن په جنات باندې ما سر کیا چې جنات څخه خلق دي. دې صورت کې وایي چې د وجنا قرآن بیانول پکار دي چې انسانان او جنات دي. او دعوه صورت دا ترغیب علی قیام الليل لقراءة القرآن. دې صورت کې ترغیب دی چې د شپې قیام کوي الله تعالی درېږي قرآن په کیلو لیا. خلاصه صورت دا داول ترغیب ورکی په قیام اللیل او صورت کی بولس اوامری. یا ایها المزمل قم اللیل. یا ایها المزمل مزمل لغت کی حمل توي کلم مزمل لان غختلو توي دل تاول معنا مراد دا او دل تلاده سنی دی ویلی چی یا محمد یا نبی بلکہ یا مزمل ویلی دی کی ست اشارہ دا. سو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدے وقت کی جامع و صادر اغسطے ہوا زکے و تم یا مزمل ویل. قرطبی نقل کئی چی بعض خلق کوئی مزمل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نم دے خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نم ندے صفت دے. مزمل دلتا څوک دے مانا دا چا پا ذمہ چی رسول دا قرآنی مانا ایز ذموار دا قرآن او دا نبوت تابان دے اللہ بوجی خدل دے دا قرآن او دا نبوتا. نو کم علماء چی دا قرآن علماء دی طول پا دی خطاب کی او دی خطاب سر مخاطب دی کران کار دے نو ادب بکی نو اول ادب ذکر کر. یا ایوہ المزمل مانا ایز ذموار دا قرآن او دا نبوت قم اللیل ودرے گا دشپی اللہ قلیلا مگر لگام مگر کم ودرے گا دشپی زید قیام کوا زید ودرے گا اللہ تام. نصفہو منا نیم اشپا وینقصو یاد آغین لکمام. شاہ ولی اللہ دلتا یو وجہ ویلی را چاگوئی جدا نصفہو بدل دے دا اللیلنا اللیل کی استغراق الافراد دے مانا ارشپا ودریگ اللہ تام. پختو کی مانا دا مانا قیام کوا ارشپا اللہ قلیلا مگر کل کلیم کوام عذر دا وجنا نو ارشپے کوام چی څومره دی وسی. نصفہو مانا نیم اشپا کوام یا دری مئیسے کوام احتراس بیان رز. نصفہو مانا نیم دشپینا او انقص یا داغین لکما منہو قلیل داغین لکما او انقص مانا لگتے کم کا منہو داغین قلیلا لگا. او زید علیہ یا پاغیمان زید کا ورتل القرآن ترتیل و صفا سپالو القرآن ترتیل پا صفا سپیویلو سرام. ترتیل اغیطاوی قرطبی لکلی چی ار یو حرف خپل خپل مخرج باندې ولوستلی او په دمه دمه ولوستلی شي او ار حرف لا خپل صفات ورکول شي. دا ترتیل لفظی دی. بل ترتیل معنوی دی چې تدبر سره به دا دلیل دی چې علم التجوید فرض دی.
واجب ده. ان سنلقي یقینا من اچو علیک فتابانی قولا ثقیلا و ان ادرنا ان ناشئه الليل یقینا پاتیدل د شپې چې دی هي اشد وطئا تا چې د کلک برابرون کې د دسلام برابرون کې د دسلام واقوم قيل او خ سیده کون کې د دنیا خ سیده کون کې قیل معنا د وینام سیده کوي. ان لك في النهار يقنا استاد پارا پورس کې سبحا طويلا مشغول تیادا مشغله د وګدا اوس ادب ذکر کوي. واذكر اسم ربك ويادوانم دربستا واذكر اسم ربك يادوانم دربستا ربك دربستا وتبتل اليه ځان جدا کا داغه طرف ته تبتیل معنا په ځان جدا کولو سره. اوس دریم ادب ذکر کوي. رب المشرق رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته د حقدار د بندګۍ مگر هغه دی فتخذه وکیلا ونی ساغل را کار جوړون کې. اوس بل ادب دی. واصبر على ما يقولون او صبر کا پات چې دی وي وهجرهم او پرې د دوی هاجرن جمیلا په پرې خدلو خيستا او سلام. وذرني والمكذبين او پرې دما واسو چې تکذیب کوي. اولن نعمتي من چې خاوندان د مالداري دي او مهلهم قليل او مهلت ورکړي ته لګا زمانہ. اوس تخویب اخروی دی. ان لدینا انکانا وجحیما یقینا زمن سره زولنی دی اور گرم دی او طعام دا غصه او طعام دی چې په مری کې نخلی او عذاب الیم او عذاب دی درناک. یوم ترجف الارض پاورش وبلرزیږي زمکا والجبال غرنا وكانت الجبال شب غرنا کثیبا مهیلا ډیر کید شګي بيدن کې. ان ارسلنا الیکم رسولا اوس تخویب دی نوی ذکر کړ. یقینا موږ را لېږلې تاسو ته رسول شاهدن علیکم بیان کوونکی تاسو ته کما ارسلنا لک څنګه چې موږ لېږلې فرعون ته رسول. فعصى فرعون الرسول ان نافرمانی وکړه فرعون د رسول فاخذنا موږ راونیو فرعون اخذ وبیلا پنیولو سخت سلام. فكيف تتقون دا تخویب اخروی دی. فكيف تتقون څنګه به شي تاسو ان کفرتم کله چې تاسو کفر کوئ کله چې تاسو په کوپر کله کې وي. یومن د عذاب دا غورزنا یجعل الولدان شیبا چې ګرځي با د غورز بچو لرا بډاګانو. دا خو یا حقیقت ده بچي به بډاګان شي یا به الله خپل حالت ته واپس کی یا دې تعالی سبیل المثال وي بل پرز کال ته بچي او بډاګان کیږي نو بده هیبت به بډاګان شي. نشاپوری لیکلي یو سړیو او داغه د بیگانه تک توریختو سباله چرافاسه د سر او ګریس پینه شوی و چاو ته ول دا وری وای بیگاش به وای خوب ولیدو ورته وای روان کړي شوی و د جهنم ورته او ما خلق ولیدل چې ورته راخلې کېدل د هیبت د وجنه په ما باندې دا چل وشو. السماء منفطر به السماء منفطر به اسمان با او اسمان با منفطرن بهم به منا وبشریږي به منا د دې ورځ د هیبت د وجنا. کان وعده مفعولا د وعده الله تعالی پر کړی شوی. ان هذه یقینا د آیتونو د قران چې د تذکرہ منا دا یاداش ده نصیحت ده دا ترغیب ده قران او د سورۃ ته. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا د چا چې غوښي وځنی سي خپل رب ته سبیلا منا لارا فليتذكر بهذا پدې نشي قبول کی کړه. ان ربك يعلم مفسرین لیکي د آیت سمو د پس راغې مخکې قیام پر شوی و نو پدې باندې منسوخ شو قیام. اصل اصح دا ده چې منسوخ نه قیام الليل او تخفیف دې پکې فقط او تخفیف لپاره دوا اسباب ذکر کړي. ان ربك يعلم ويقين نفس دا خپويږي انك تقوم ويقين تودريږي اتنا من ثلثي الليل لکم د دو ثلث د شپې نه ونصفه ونیم شپه وثلثه منا او ثلث مدريږي وطائفه من الذين او ایوډل دا کسانو نه چې صحابه دي ما کستا سره مؤمنان دي. والله يقدر الليل دا اول سبب ذکر کوي الله چې دا يقدر الليل اور اندازه کولې شي د شپې او د ورځې تقدیر کوي اندازه کوي د شپې او الليل او النهار او د ورځې. علم الله ذپتوا ان تحصوا چې نشي پوره کوله دا اندازه تاسو دا اندازه نشي پوره کوله. پتا به علیکم
تخفیف راوست پتا سبحانه فقره وصول له ما تيسر هغه چې اسانه د قران نه علما الله ته پتا بل سبب دی دا ان سيكون ان فمانه انه دي چې یقینا نیبا منکم استاسنا مرضان بیماران به واخرون او نور کسان به یضربون فی الارض سفر به کوي پس مګه کې یبتغون لټیبا من فضل الله اذا الله پسند تجارت واخرون نور یقاتلون فی سبیل الله جنگ کوي الله په لار کې فقروا للی ما تيسر چې اسانه منه دینام واقیموا الصلاة او پابندی کوي نماز او اتو زکات او زکات ورکوي واقرضوا الله قرضا حسنا قرض ورکوي الله ته په دین خرچ وکي قرضا حسنا قرض خيستا وما تقدموا تعمیم دې پنه کوي کې هغه چې تاسو مخ یې ولېږئ ان پسکم دخول ځانو ته پاره من خیر کم خیر تجدوه من دبه کوي عند الله اذا الله په خوا کې الله پنه هو خير من هغه غوري واعظم اجر اولي اجر ولا بي واستغفر الله اخري کار ذکر کوي اخري دا کا بخنه غواړه الله نه یقینا الله غفور رحیم بخنه کوونکې دی او رحم کوونکې دی